بریتونه مولره کوم یو سپیشل پیشو می هدا زما ډیره مینواله پیشو دا اې د پاره به ورته نه تعالی سپیشل ډوډۍ دي یاره په رحمان ورته ما مولانا ورته نه وایم مولانا ته ولینه یاره مولانا ډیره غټه درجه ده یو روپۍ سړی در کې بیا ورته نه مولانا مړه کایم ټول دنیا مړه کی کنه بیا ورته ما ته وسره غریبوں کو لوٹا یہ بلڈنگیں چڑھایا ہم غریبوں کو اس نے یہاں سڑکوں پہ لایا سڑکونو ورته خو یہ چور د پتر ہے نواز شریف یو دې چې داس لیډر لپاره شو بالکل خیر لا خو کارونه وکړه زموږ دي نو البته اوس ډېر پروجیکټونه منظور شو میگا بس یاره سونه تعریف کوو ته پہله خو د پاک بیا د عمران خان پہلے سره کہاں سے آئے آپ ہم ثوابی پښتون آو کنه څنګه الله والله عمران خان چلچې راغلی نو ډېر سخت په غوسه یې راولي غوسه باندې چې رانا سنولانا بریتونو وباسو خپل یو کور کې پښو ساتل هغه ته به ولا کومه دا په پاره توپر وړه څنګه چل وکوي دا رانا سنولا بریتونو مولره کوم یو سپیشل پیشو می هدا زما ډیره مینواله پیشو دا اې د پاره به ورته نه تعالی سپیشل ډوډۍ دي دا ولې د مړه په غوسه یې یاره غوسه باندې زموږ 25 تاریخ لم راغلی هغه 25 مارچ باندې دلته برنه مو باندې خخت راوښته کاڼي پولیس والا حال ته نه ولې شلمونه کولا دا ناجیز ده کنه دا خو دار سړي حق دی چې دغه کیه درنا تاسو مولانا صاحب ولې نه پرې خو د جاغم ځان سمبال کرے کړه نن بدالات نه یاره په رحمان ورته ما مولانا ورته نه وایم مولانا ته ولې نه یاره مولانا ډیره غټه درجه ده یو غټه درجه ده مولانا یو غټه درجه ده مولانا دا چې هغه مونږ عزت کو د مولانا سړي یو کروڑ روپۍ سړی در کې بیا ورته نه مولانا مړه کایم ټول دنیا مړه کی کنه بیا ورته نه ما ته وسره په رحمان وایم مولانا بخینه مولانا نه وایم ورته دا ولې سمجه کې چې مولانا ته ولې نه یار ته خپل سوزو کته تم خيار تم خيار ما مولانا ډېر ساده سړی نه کېدې نه چې ته ساده سړی یو بل خبر نه پې کما زما چې کوم کور وای ټول نور دي سپورټرانو هغه ته مو ویل یا به نور دي کخلی یا به ما اخلي صحیح ده وینا نه منله مې زبر تا کور پرې دما او تاسو د نولي کوله واخلي ډېر په مشکل مې خپل کور فیملی راځي کړی دا چې پی ټی آی ته راوړې ونډه راځو کړل او دا پلان لانه مني ا نېشنل والے دی اب د پلان د سم خبرې کوو د پلان کو سارم بالکل خراب ولې دی وتا دا غریب دل بیمار سره بیزه پښه دی نو بیا دیم دغه شو دا پلان دا پلان ویلې چې مزه دلته کې خطر ماتره وو چې دوه ورته ویلې بس مرګ وجن خو خدای په لاس کې یو پیر مرګ راځي بیا نه راځي او دې لپاره موږ غاړي دو او خوشحالي و مرګ ته مرګ نه مزو سړی نه یریږي نن دې سبا دې مړ شو زوبر دنیا نه دلته جو تاسو خبر کوم خان صاحب څه وکړي دلته یاره خان صاحب کو بس چې موږ خواب شي ولیدو کنه بس موږ ټول دنیا ولیدا موږ خواب خان صاحب لپاره دوه ډېر مینه دي واو بهګه دومره زیاته شو د پدې کم عمر کې یاره دا در سړی مینه دا په خواني خلک سادهګانو څنګه سادهګانو په دې سادهګانو چې مطلب دا پنځه کاله د حکومت کو پنځه کاله زردارو کو پنځه کاله نواز شریف کو نو خبر نو چې دې دنه کم گیم چلی په نمبر یو بل حکومت ورکړو تاسو تاسو څنګه خبر کوي یاره بس موږ ماشاءالله بس خدای پاک کولو شعور سمون راوي خو اوس موږ مازغو کې لگا د نصور راغنه دی اخر بس مازغو کولاو کا چې تاسو غوړې اوس را پاتې چې اوس خان صاحب کوم دا پاکستان کې تبدیلی راولي ان شاء الله ولې باندې راولي زموږ کیمرامین کوی نو شریف صاحب به تبدیلی راولي یاره اوس تاسو سوی ما یار نو ورته یو غانه مې جوړ کړی دا وای وای ورته کو په سور کې وای هوا بیغم شه پښتو کې نه پنجابي کې دا پنجابي کې وای بددعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب بددعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب سب سے بڑا یہ چور دا پتر ہے نواز شریف سب سے بڑا یہ چور دا پتر ہے نواز شریف ان غریبوں کو لوٹا یہ بلڈنگیں چڑھایا ہم غریبوں کو اس نے یہاں سڑکوں پہ لایا سڑکوں پر تو کھایا تمام چوروں کو لایا ہے وہ قریب تمام چوروں کو لایا ہے وہ قریب سب سے بڑا یہ چور دا پتر ہے نواز شریف بس اتنا ہی ہے دونوں دا صرف ها دام ډیر ده کنه نورم پښتو والا چې پکې یو ورشه پښتو یو ورشه تو یاره بدون خاص غاني وای نه خدا مې سپیشل تیار کړو بادام لیک تیار کړو ها وا لیک لفظونه مې جوړو بس الله به یو ټیم پوره هم کما شاعر ته شاعر خونی مکه شاعر مې کله نه کړی خیر ده ساری څنګه د نواز شریف ته بس یاره ګوره ودایو عمران خان مینه دا خبره بالکل ټیک ده باندې تاسو ویلې ورور جان سنم دی دا کم ځای مونږه بس اوخه مې دا راغلی یو مال ته راغلی نوم دي سره مې آیاز نوم مې او تاسو ویل چې نواز شریف نو اوس نواز شریف دا وایي چې نواز شریف به بچ کی هغه به موږ څنګه بچ کی چې په خپل پاکستان پریخه په لندن کې ناز ده نو دا سړی به تاسو څنګه بچ کی او دلته تاسو ویل چې هغه الته نه را صفایا کو کنه نو صفایا څنګه کو صفایا ته وایي چې د ملک هم پری دي هغه خو ان شاء الله د الله په حکم سره مونږ کې راغی یو عام سړی شو مونږ سره د کې ناستو عمران خان ایته صفایا نشي ویلې ایته وایي چې موږ تر لمینه غونته راغی مونږ سره کې ناستو او دا مولانا صاحب مولانا صاحب بس اوس به تاسو ته سوې ما خبرو مګر راځي چې
حالته کې ورته پیدا اسره هغه کو چې هغه عمران خان صاحب وایي چې ډیزل راسم ګرانیږي او هغه صرف سوچ په ډیزلو کې دی ملک په باره کې هیڅ سوچ نه کوي کنه چې ډیزل څومره ګرانیږي نو هغه ور سره لګ ترستوس کیږي مولوال وغیرہ هغه دې لپاره بس صحیح دی نور سیاست لپاره بالکل چې پیغام ورکې پیغام دا ورکوم خپل عوام له ورکوم چې نن رونه وته بیا روزه ما چې خان صاحب له نن رونه وته بیا مروزه نن کا سبا چې نن نروزي نو سبا لپاره به تیاری په مغون اسلام آباد الله تعالی موږ دار شیش محل تیاری کړی دي تاسو د ښکاری شاته ډوډۍ هم به ورکوي بس ان شاء الله چې څه زموږ د غیا ابو خان صاحب سره کوم روډه سره موږ نه هره دی راکو موږ نه هره دی راکو موږ دې روډه موډه راکې هر څه قبول ده خان صاحب په مینا کې او دا خو دی وی خطر ده ملک واسم دی یو دې چې داس لیډر لپاره شو بالکل خیر بس کم ځای ناغله روزانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه خو بیسیکلی یم د دیره او پاتې کې کم دلته پینډه کې ډیر کې کم ځای دیر کې نیک درې مې جی دلته بس سټوډنټ یم پاتې کې دلته جی جی څه کې دلته بروډ جی روډ باندې څه کې راغلی بس د ملک لپاره راوتی یو سب نو سنا الله په دیر کې څه کړلی نصیبت الله څه کړلی او تر هغه دلته خان صاحب لپاره منډي وای سبحان الله خو کارونه وکړه زموږ دي کارې کړل نو هلته اوس ډېر پروجیکټونه منظور شو میګا کم پروجیکټ سلطان خیل دا کې په 2003 کې مل زبر روډ جوړاوه په 2002 کې مل په 2015 کې مل په 18 کې مل په 19 کې مل وته 25 شو نه جوړ نه نو هغه د نور خلکو اقتدار وکړ اوس هلته بي ټي آی الله صاحب سبحان الله دا اوس وکړو نو اوس خو په 2-3 کار کې خورڅه کې هر جنډه جوړ کړه خو میګا پروجیکټ دا به ټیم علي مړه ویل دیر کا قسمت سور هغه دغه بچو دو وسه مودره نه اوس به ان شاء الله پاسې درې اوس به ان شاء الله چې نیکسټ الیکشن شي ان شاء الله بیا به مونږ ګټو خان پر صفت الله صاحب په دې دیر کې څه کړی یار وای کړو اوس یې کډټ کالج منظور کو او څه پورې څه کړی دا سلور کالج واړه سلور کاله خو کړل دی بلا کارونه خلکو کار یو کار پکې توخه ممکن نو غټ میګا پروجیکټ چې کوم پروجیکټ سواد ته تل نه یا زمون دیر لکه کډټ کالج شوی او دغه شوري یو پکې مې موټر وې بس منظور شوی او زور کېدل پر دوا سواد کې ګورو کډټ کالج شته یونیورسيټي شته په دې حکومت کې شو دي کالجونه جوړ شو دي سکولونه جوړ شو دي مدرسې جوړ شو دي خو بهترین انفراستراکچر جوړ شوی دی په دیر کې تماته یو داسې شی وخت صفت الله صاحب جوړ کړی داسې وړه یو خسته راغسته هلته چرته لګولي بغیر د روډونو نه د غرونو نه چې پای کې د ثناء الله د صفت الله کمیشن و نو په 2-3 کالو کې غوسه نه جوړېږي دا خو به اوس په یو چې خو جوړ کې اوس ابتدا وشوه او په خو باندې به جوړېږي ان شاء الله نو بډاګان شو نه ضرب جوړېږي دې سال کې ان شاء الله جوړېږي خو نشته او امید شته ان شاء الله دم پوره امید دې باندې خبره کو پاګه به بیا چرته ژوند کې خبرې وکړو څه کې نن څه کې الله نن راغلی یو بس د ملک ته پر راوتی یو او عمران خان سره ولاړ یو دا څه وجه چې داسې پړه لیکي کسان چې کوم دي دام د سیاستدانانو خپل غلامان جوړلو بس دا هغه خلاف خبرې کوي داسې سیاستدانان نه مونږ غلامان نه یو نه په چاپ خبرې کوو او مونږ سیاست سره دونه تعلق نه ساتو خلک عمران خان چې د ملک لپاره لګیاره عمران خان سره صرف عمران خان سره یو ان شاء الله چې زوب اسلام آباد ته او سنه ولاړ اوس بالکل د اسلام آباد ته خو به اسلام آباد ته ورځو چې اسلام آباد د کم نه چور نو ولاړ دا اوس موږ پینډه پیریا کې ولاړ یو کنه اسلام آباد ته وځو سنه ولادت به د پاسه کرسینا واو داری کو الله ونی وسه کوي ما تا ولي کو کوړه غوړ مو سره داسې بدمعاش چړه نه غون کسوره تبا کړی بدمعاش د ځاله بدمعاش په موږ بدمعاشي نشي کولای هم نشي کولای ان شاء الله صحیح راو کې ثانک یو زمونه باندې نن سره کې باسو بس شکریہ مهرباني د څه خبره کوم دا زما ختمېږي ته غاب لګو وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر خیر دی تاسو څه نوم دی حارث خان حارث صاحب تاسو وختري ولې خرولني بس دا عمران خان شعور دی کیا کاپی دا غنجانو نو کاپی کولا سپورټ کې عمران خان سپورټ کو ولې عمران خان سپورټ کې عمران خان ماشاءالله ډېر ښه لیډر دی او خپل د عوام لپاره سوچ کوي خپل لپاره سوچ نه کوي څومره ښه لیډر دی بس یاره څونه تعریف کوو غوښتې پهله خو د خدای پاک بیا د عمران خان پهله سره پهله تعریف خدای پاک پکار دی خو عمران خان په دې سیاست په دغه حساب سره عوامو خدمت حساب سره ماشاءالله ډېر ښه لیډر او د مولانا صاحب مولانا ډیزل هم وایا هغه مزه نه راکوي دا نوم ولې مزه نه درکوي بس مزه نه کوي مولانا څه پیغام ورکې نو زه زما خپل کوروالا ټول چې کوم دی عوامي نشل پارټي خبر کوي هغه سپورټ کوي نو یو اخر دې ما اوس کور راوتم ماته وی چې رانا سنا والله بیا وی چې ګولې ویم ګوره چې کوم شپه مثال
په قبر کې په کور نشي کېدی او مرګ دی یو پیره به راځي که دلته قسمت چې وي که بل ځای کې نشنلیان ډېر مړه دي که نه ځکه یېرېده خو بس پاکي ولا په دغه شان مرګونه هم نشنلیانو کړل دي د هغه ملګري وکړل دا ټول غله اوس یو شوي دي هره تباهي دی کړې ده خپل پلان ته نه و چې ته هم غالي اوسه نه نو پلار ته خو دا نه خو لکه نور دغه کې اندازه لکه کاره کېږي بس کور کې دي عزتونه پیغام ورکول غواړې عوامو ته دا پیغام ورکوم چې نن نور نه ته بیا کله مروده کېنه بس دغه غلامي زندګۍ ته ناست یې تېروئ مهرباني